خو زموږ دا خلک د وخت په قدر پوه نه شول څومره ناوخته دی زما کژن د اکا زوی تر وسه کمه دی هی په دې طرفه سړک باندې زه په لندن کې خو داسې نه کېدل دا څه کوئ خدای دې راوله ته چیرې یې په خیر راورسېدلې خدای دې راوله په خیر come on let's go لندن کې خو داسې نه وه زه جوارې زیرخانې ته بوځم د یخې کونجۍ اوبه در باندې وچښم خپله به دې ګرمي ولاړه شي I don't like ما نه دی خوښ دا ځای ناکه رالم ناکه کښېنه لندنه دا د کندهار دا ښایسته ځایونه څه لیدلي دي د ارغنداو ته چې بوځم دا ولې د یخې ولې د انګوران د سیبونه وو د زردالو الوچې وو باره به اریا ولاړ سې په لندن کې خو داسې نه وه Stop! ودرېږه دا څه کوئ تاسو څه خبره ده چیش مې وکړله دا تاسو ایلیګل کارونه وکړه انلیګل چیش مې وکړه ما جو 4-5 مې در لاندې کړله غیر قانوني کار ولې کوئ تاسو ترې اشاره څنګه تېر شولاست $50 جریمه کېږي زه نه ورکوم ته ورکړه استاد ورکړي خبره داسې ده چې موږ اشارو ته درېږو دا نه چې اوس ورته درېږو ورته ګوره بریک ورته ونیسو داسې کار خو نه دی نو بیا هم پرمختګونه مو ډېر کړي دي دا خلک منظم ولې نه دي روان په لندن کې خو داسې نه وه سټاپ زما نور اعصاب کار نه کوي دا څنګه ملک دی څه وسوله خبره چې شته دغه پل وګوره دا پل د څه شي دپاره دی خلک په پښو ځي پر دا پل باندې نه ځي ولې وای دا خو لکه چې تعلیم یافته او سواداره خلک هلته لوړ ځي دا نور لاندې تېرېږي I don't like ټوله باید پر پله روان شي This is a road Don't walk on the road walk on the pole په لندن کې خو داسې نه وه no never دا تا سال جوړ کړی دی چې کښېنستلی لندن دی د خپل وطن مو زړه راتورې د خپل وطن دی یوه خښته نه ده پر اگر د لندن یې نور کومه خیر دی رفیقزانه مېلمه دی خوا محمدو نه دا سړی د اول سر څه زما سره نه دی سم نو ما بد وکړه چې رالم نه کوم بس زه ولاړم ما سره بېرته ځم ایرپورټ ته I will go to back London I don't like no یوه دقیقه ودرېږه دی به راشي سر به سره خلاص کړي بخښه به در څه وغواړي ګوره لندن وروره ته زموږ میلمه یې زموږ خوا به ځې چې ته داسې خوا به دې راسه ولاړ سې مګر خبره بله ده په دې ملک کې 40 کاله جنګ شوی دی په لندن کې داسې نه دي شوي په دې ملک کې 3 شبه روزه برق نه 15 ساعته یې په لندن کې داسې نشته دلته چې یو پل جوړیږي په 10 کاله نه جوړیږي په لندن کې داسې نه ده مګر د دې ځای د یوه لوټه نه ده دا یو بخښته پر هغه د لندن یې نور کومه ګوره په لندن کې به نو داسې هم نه وي چې په یوه دواخانه کې د پزې د غوږو د سترګو د پښتورګي او د هر څه متخصص یو دانه وي اوس هم د دې خاورې احسان دی پر تا باندې چې د دې ځای ولاړې لندن ته د سیال سره سیال شولې پیسې دې وګټلې مګر تا د اخوا یو څه غیران راوړي دلته وروره شفاخانې ته ضرورت شته مکتب ته ضرورت شته کلینیک ته ضرورت شته مګر تا داسې نه وکړه ته چې راغلی یې چېرته راغلی دلته چې د پلار د نیکه مځکې پاته دي چې دغه خرڅ کې به الله کې وزغلې او ټیغ پر موږ صافی چې لندن داسې دی او لندن داسې یا دا مشکل رښتیا هم په ما کې دی که دا زما غوندې خلک چې ولته په لندن کې خولټې وي دلته یې توی کړي دا ملک به د نور سره پرمختګ وکړي دا ملک به رښتیا هم جوړ شي
زه ملامت یم زه نور هلته بزنس نه کوم زه خپل ټولې پیسې دلته راوړم د لندنه څخه دلته تاسو ته فابریکې جوړوم دلته ځان دپاره د وطن دپاره د ولس دپاره خدمت کوم کار کوم مین یو آر ګوډ راسه Thank you so much. درځئ زه خوا باندې نه یم خپل ملک جوړوو درځئ